هغه موټا خان اوسه پورې رانغی یاره دا څه ناراسته دی ګلبالي ګلبالي کنه څه خدای را دې اوس سټ نه خلاص کا چېرته تللی باته وتی ما سره کولو مرغۍ مې ویشتې ته په دې را سره خلاص کا ما ته پته را باس خو ته نشي شته یاره مرغۍ ویشته السلام علیکم وعلیکم سلام راځه موټا خان ملک صاحب څنګه دی څنګه چلې ساده ګله خیر دی جی څنګه نو خیر دی شکر دی جی ها ساده ګله ته به وایې چې زه ملک دلته څه لره وغوښتم او ګنده که سوچ یې پروت دی ها دې سوچ کې مه پرېږده داسې کار دی چې را روان بندیات وټونه دي او الیکشن ته ته ودرو الیکشن ملک صاحب ته خو چېرته الیکشن ته نه ولاړه دا ریموټ په خېټه کې څوک زده کوي نه ها دا چې وګرځي راوګرځي نو چلې زده کوي زما پلان دی که الیکشن ته نه دی ولاړ نو زه بیا څه وګټم ها نو دا خانان چې دلته ټول عمر ولاړو دا خلک یې تبو برباد کړل ټیک شوه او دا د چا په وراثت کې خو نه دی دا هغه کس په ودرېږي چې د هغې اهل وي او زه غواړم چې ته ډېر یو نایس یو معصوم انسان یې دې ځله چې دا وټونه انشاءالله په ته وګټم نو د ټول کلي خدمت پکې چې دعاګانې درته کوي بس ټیک ده خو دا راته ووایه ساده ګله چې انتخابي نشان به څه کړم یار انتخابي نشانه یا دا لیندا دا نشان کېده مړه زه دې وړم ما یې جوړې تماچه راوباسې ډېر شو به زما دا ستا انتخابي نشان خوښ شو بس ټیک ده به داسې کار کو ورشه پلار یې زیر ورکړه چې ملک صاحب زه وټونو ته ودرولم بس ټیک ده ځه ورځه ځه په مخه دې ځه بس پرېږده که نه بار به خلکو سره ستړي مشي کې یاره دونه وته په انتظار یو خو د کوره نه راوتو بس خیر موټا خانه تام دی خدای رخیټ نه خلاص کړي او چې ګورم نو چېرته خیرات ته به ناست دی نو په پټي کې بولۍ ولاړې وي که نه نو هغې ته ولاړ راوته نه اندره ګوپي په شان سر دی نیولې غلی شه السلام علیکم وعلیکم السلام هغه پوسټونه مې چاپ کړي ښه خاموشي کېږه ښه دي ښه دا راته ووایه دا جګوله څه پوسټر یم چاپ کړی کمکه سړیا ویم الیکشن ته یو دوما دا ډېر څه وایي دا ډېر ما نه یې تپوس نه دی کړی الیکشن وټوډی دا لږ مال خال دی چې لا نور هم پکې پیدا کړې نو زه به تا نه تپوس کومه ته زما سي ته زما زوی څه پلان مې نه او دا ته څه نه که نه دا بنګلې منګلې دا په الیکشن کې ما ګټلې دي داسې زما څه نیو نو هر څه دې ګټلي نو په دې صبر وکړه که نه بس دی نو صبر چېرته کېږي یم چې واته بنګلې په اسلام آباد کې وایم داسې په پېښور کې وایم څه خوا پیدا کول غواړي که نه نو ګوره غلطي دې ډېره یې وکړه دا چې ګوره داسې کار یې ښه ده پته چې ما تعلیم نه دی کړی صرف تیاره مې خوړلې نو زه به تقریرونه خلکو ته ټینګه کوم یا په قهر اخته شي نو ما تعلیم کړی دي دې کې تعین ضرورت نشته بس صرف دروغ وایه خان بالکل ټیک وایي ودې کتل یاره خبره خو دې ټیک ته خو دا لږ عزت مزت به رانه پیدا کړو که نه نو څه کوو څه نغم نه کړی جی ببوزه دې نښه ده ببوزه همداسې کار وکړه زویه که نه چې بس په هر یو کور وګرځه او یې چوکاوي ماله پرېږده دا ونیسه دا څه کوي دا څه وی دا زکات ته زکات او دې خلکو له ورکړه نو دا زکات پرې مخکې ورکړی و مخکې سړی ورکړم بیا څوک الټ راکوي کمکل سړیا او ببوزې نه خره به داسې کار وکړه دغه مردو بازار ته ورشه او یو تقریبا د مړه یو 500 ببوزې پکې راواله ښځه ورپسې بس ټیک ده دا جګوله مونږ داسې کار کوو که نه چې په دې ټولو کورونو علاقې باندې ګرځو او یو یو ته به وټکو په زکات به هم ورکوو ځې بچې ځې راځه لکه راځه یو قسم نه پاتې نشي وایي او چې دا الیکشن هم زه وګټم دې نه مخکې خو سړي ما څه کار کړه خو خان به مې ساتلو دا خو د الله رحم دی په الیکشن کې دا هر څه ماته میلاو شوي دي ځې بچي یاده شاده ګوده شد خوړلي نو چې په کم تلفظ شوې هی السلام علیکم وعلیکم السلام په خیر دی بچي په خیر مسلمان دا تو که دا شاده ګل بیا څه تللی دغه تپوس خو د ما ستا نه کوته د بالا لارې زه خو په کور کې ناست یم خبر شوې نه که نه مسلمانه څنګه بچي ویم زیرې مې طالبان دي او څه ویم شاده ګل خجور ته ولاړ که نه دا ته څه ویم ده و تاسو دا بله نشته نه که نه دا ته څنګه پلار یې و نو ما ته شوی اخو چې کوم دی داسې ستا خلک ولې وډبئ زه ورته یم وچولي چې څوک دي ویم مسلمانه ملک صاحب حضور یې هغه دغه ته په مقابله کې وی که نه نو دی لکه خبره وله که نه واده ګوره نو دې ملک صاحب سره خو ما څه ته بد نه دي کړي السلام علیکم نسوک زوروی کنا نسوک تنگوی کنا نسوک زوروی کنا نسوک تنگوی کنا ډیر صدا سړی د هر څوک زړه کې وای اسه مسلمان کینه څه چل دي دا څه موږ له کار کوی زیره مې در باندې چیز باټو اوس جلد نه کوي ګرځا څنګه ګرځ پته شي کولې خبره واوره دا د شي دي دا باندې دا دې شو ته دوه
دا رښتیا دي او دا یې ملک صاحب وجود ته درې داجي ساده ګل څه کم دی که نه ما له کار بولي ولې څه چل دی داجي چې ګوره دا خو ته یاده دښمني ده داجي نو ملک صاحب ودرولې ما ګوره بچې یو خبره ته کوم که نه ګوره زما دقه یو زوی پېښ شوې که نه څوک به دې راته بل کړي او ګوره دې الیکشنو کې به ګوتې نه وې او مثاله ډېر زر بیا واو یو چا به مړ کړي هیڅ هم نشته چې شپاټو زه یې څه نشته چې ګوره دې څنګه څه نشته زه خو ملک صاحب ودرولې ما ملک صاحب ستا په اوږه باندې ټوپک ږدي مسلمان ته ولې پرېږدې خمخه یې ای دا د عوامو خدمت دی کینه د عوامو دی که دا څه دی که نه چې دا سړی باندې نفس پاته نه شي نه به دې نه ای داجي د الیکشن به صرف دغه خلکو نه ورځي چې هر کال به ګل ته ودرېږي ولې ما له الیکشن منول نه راځي ما له سیاست نه راځي سیاست کول دا ټول دروغ دي او زه به رښتیا خبره کوم خبره وره سل خولري د الف نه په بي نه پوه شوې که نه او دې مالو سلیکشن ته ودرېږي امکان به لرو الا ول څوک دا بی وڅوک به کله به څوک راغلي کینه ته کینه زه وځم ای بچې دواړه یو ځای وسې پوه شوې که نه ته خو پرېږدي دا خو نه پرېږدي سل خولري د دماغ یې دا خراب کړه دلته تړونه مسلمان کار نه لګو یو یې کنه دا الیکشن زموږ د غریبانو کار نه دی صحیح خبره ده بچې دا دې خبرې کوي او که نه؟ ډېر پرېږه ورشه چې څوک دي زه وځم ما سبا اوس په کچه درخواست خبرې نه کوئ وای ضرور دی موږ سره ټیم نشته یار مسلمان څه چل دی ور راغورځوې که څنګه چل دی وروره موږ خو جګړې نه نیو راغلي دا خو ګلخان دی مسلمانه موږ ټولو ته ولاړ وو او زما په بوډۍ نه خره نو ما یې په شریکه به ټولې صنیمانه به راله اوس راکوې ستا ببوزه نه ښه ده ببوزه ځان ته د ټوپکمانو ته د وخا د مچان ته شړه زه په خپله الیکشن ته ولاړ یم زما لینده نه ښه ده تا خو په ما باندې د ټوپک ډېر وکړه که اوسه پورې به م زمونږ څاروي ساتل او د هغې څپیا کې به م ټپلې ولې ما ته معلوم نه یې څه او ته اوس ما ته رېږېږې لګوی سخت یې خراب کړو مسلمانه اچھی خراب کړي خراب خو دا شو خان دا خو زه نه یېرومه چې ما ستا څپې کې تپلي دي او ستا څاروي ما ساتلي دي خو دا مه هېروه چې هر څه الله کوي وایي څوک د خاورو هیرو پاسوي تخور کې او څوک د تخ نه د هیرو په ډېران وړي اوس مې سره مقابله د خان او د غریب پته به په میدان لګي زما لینده نه ښه ده او ستا به بوځې او ځان ته به بوځې وښه ټوله چغې مو وا د خولې نه دې ګوره چیرې سره لاړې روانې شوې نو داسې کار دی که نه سوخت هم نشته پوهېږې دا کلاسپور نوکري به له زو کړمه خو د یې سیټ نه کښېنه زما خان بالکل ټیک وایي او لږې پیسې به موله ورکړو ډېره پیسې دله سله ورکې لالچ بوري بلا ہے ګلخانه او که ته ما په پیسو نشي اخیستی او نه زما ضمیر اخیستی شي زه د پښتنو خدمت ته ولاړ یم او چې خدمت کې زما د اثر هم دي که نه نو قربان د غریبانانو نه بیا راته وایم نه کښېنې نه نه کښېنې نه زما ومنه ګوره واټه به م ډله وکړم بنګله به م ډله والم او یو ګاډۍ به م درته وډرېږي خو په دې ځای کې راته سله وکړه زر زر چا به مساله ګویا وچلته داجي یوازې ته وسه داجي راځم خو درته یو خبره ورته کوم چې شپاټو پړه به مېرمان شي واده ځان له وکړه او بنګله دې م ځان له سنبالوه زه د عوامو خدمت ته راوتی یم او چې زه په حق سچ باندې خدمت کوم که نه په خدمت باندې الله میلاویږي بنګله دې ستا مبارک شي یو خبره مې ورته یاد وساته ټیک ده ودرېږه خو که ته پاس وي او که زه پاس شم سلا به یوه وي اوس پرې رالي سلا خو میوه ده داسې خدمت درې کوم لکه څنګه چې د نورو عوامو کومه اپانینا صحیح ده او که ته پاس شې که نه نو د بل الیکشنه پورې له مخې نه نه درځم والسلام ما ته پته ته خو ټوټو پوټې پارټیږو خاطې مونږه زه مسلمان یم داسې کار دی که نه دا کومه بنګله چې هغه ځای مسلمان یم مونږ نه پکې چېرته یو پټې وایه او نو زه به دې پاس کړم جسماټو دا راټوه دا دی ته زوی دی ډاکټر زوی مې دی که مسلمان یم ښه بیا خو ته خوږ سړی پېژوې داسې کار وکړه که نه چې زکات ته پیسې دې پېژوې بس راکړه مالې راکړه مسلمان یم غونډې مالې که نه غونډې مالې دا خو د غونډ کلي دي
مسلمانه خط ناظم به جوړیږي و دا خو بیا کمې دی ورکنه دا یو کار وکړه تقسیم یې کا غواړې پیښې نو کنه ته به کومه چې استاد پیژانو کړو مسلمان ته وځه او دې چت آیا نه کوي او کله نه پټه دې پاس کیږم نه زموږ د خان خبره بالکل ټیک تا ټیک ته به تیم دغه ساتل یو نه کنه د خان خبره ټیک ته دا څه ورته ودا ټیک دی کنه او و مسلمانه دا اوس نه ته دا وایي پکار دی چې الیکشن وکړي بیا خو په دوبي کې پته نه لګي دې بچي ګورو با دوست دا چا ویم خانو دا ملک درولې و دا ملک دا جوړه ته چې اوس ساده ګل یو غریب شان سړی زما د دې مقابله کې درولې دا خو خللی کړی ویم خان ته څه لغم کې تا نه چې الیکشن ګټلې دي چې دې به وګټي او دې خولي ته وګوره خولي واده راځه ما دې خان موټا خانه په تنور دی اور لگا دې پړو ته خولي ګوا چا وکنه خان ته خو راځو موجود بوټي نه خځه السلام علیکم وعلیکم السلام خان څنګه یاره ملک خبره ته کومه خبره کېږم وای شل خبره دا چې دا الګ الیکشن ته ودرو کنه نو ما نه ویل ته پوس کړو کنه ولی یو غریب معمولی سړی دی ودرو په خپل به ولاړ ویني شي وای نو مقابله تا سترګې مرو باسا تا کو دا ټول وټونه ګټي دي کنه دا راځه ما قربانې ور کړې دي ټول خلکو ته ما سوالونه کړې دي تا نه دا پولی دا ناله او دا سړکونه دا تاسو کړی اوله کله شي یو خبره و ته خلکو ته سوي دا ډوړې شروع کړی چې صدریا پوچ چې پریوته نو ما دا شپې جوړ کړ ولې تر پیریانو دا ذاته وای دا ستاسو جوړ کړی کومه جوړ کړی چې نه پکړه مړه درو جوړ ټول ملکه ګوره درو خبرې باندې کې مونږ چې کم کارونه کړی دي خلک تر پاسه هغه راته نن چوکي مونږه وته په میدان خایو چې مونږ ټول خان لامبولي خدایا پاکا ان غلط شي بیا غلط شوم او دا کلکړه مګه څه کوي او شګه ته ډیر نیګي ګما خان یو خبرو دا زوی دی پیکا ما ساده ګلو درولې او یو ډیر ښه انسان دی او ساده انسان دی او زه غواړم چې دې ځله د دې کلی ناظم کوم بیا ها اسی ملک خبر کېږم یو خبره ته کوم وای شروع وای دا وله تاسو دې پسې مسه لاس کا او سړی باکینی نه بدی او نه بدی سړی دا واده دا خواره کلی دی ولې دا ټول مت کلی را نو خدمت چپ وځه ملکه یو خبره مې وره ساده ګل نه کنه چې ګلدار ګل موټا وډه کنه اوم ممبرانو نه غټي په بړې ډله ټوله راځه لکه شابوزا چمچي اوره دا تاسو لازم دی نیولې ته خدای دې نه نه خلاص کا راته کې سوډا د میشته وي فا بقلار کې نه وخت کې غږ نه کوس نه کېږي چپ سبيا تبي هو دور دی خدای ودرګه یګول سوکی السلام علیکم ترورو وعلیکم سلام ساده ګوري ما ورټونه ته ولاړم ماما څه شو ماما خو غاڼې ته تللی دی ښه چې راځي وته ساده ګل لغلی د ګل خان سره د ورټونو مقابله ده او لیندې نه خدا که خیری لیندې ته به ورټه چې او چې څومره بیا واړه دي ټول ته ساده ګل ته ورټه چوي د چا نه خسته او زه ساده ګل ما چې په کلی کې ازمنه راګړ شو او ټول خلک ته تنګو او ما ژوندې نیولې د خوګ نه او کور ته مې راوستو تړلې وای ګله هم تعالی خو خامخا درکو تا مونږ ګون کړي د مصیبت نه خلاص کړي خامخا به تعالی مونږ ګډ درکو بس ان شاء الله تعالی تا دا وکړه خلوي د مزمري د بریتو نه نڅ راولي او یو سپیره غوپ ته ټینګ ویني دا ګل غوښته ټینګې دي چې وټونو ته ودرولې دا څه کې ساده ګوره دا ولې تا ته پته نشته څه نه زه خو ورټونو ته ولاړم د چا نه قصده راپندې شه لیندې ته به وې مخره نو به زه د دې ځای معاینه مې کوله ما چې جبه خو نه ده دلته منټل هسپتال سازوم که نه منټل هسپتال جوړه دلته منټل هسپتال سازوم سوچ خو ډېر ښه دی خو دا بره څه شی دی دا خو مې بره لیول لګولی دی په هوا کې دي ځمکې دغه کومه لیول برابر سوچ خو ډېر ښه سوچ دی الله هم کامیاب کا بس الله دې عزت وکړي ډېره مهرباني ورځه ستړی کنه د خدای ظالم باندې خوشاله راځي دا ته وای بصیریا ته خو په هوا کې خوشاله خو پوزیشن څنګه دی بالکل ون ونه دا کوته خو کګه راځه
ګلخانه پسې پاس د خیراتو اظهار ورته وکړه. غلطي دې وکړه حاجي ګله نو تقریر ته اوس محصل وړی ګوره. سلام علیکم ورونو زما درنو پښتنو عظیم الشان پښتنو السلام علیکم. سټیج نشته د حاجي ګله زه په سټیج باندې تقریر ښه کولی شم. سټیج راوړی سټیج زه را میز هم خریدی ټیم کې. یا نو څنګه اسمان ته خیژي یا خدای پاکه یا الله خیر. داسې کار دی که نه چې دا میز ډېر کمزوری دی او په ما باندې خوالم راله مرګونو خفه کېږی مه. زما سره شیبه را تبه وه خو ما ویې د ملک او قوم دا خدمت نه پرېږدم. ښکته کوشه په قهر اخته شي لاندې وکړه. هلکه لړکې دا د میزونو او د سټیجونو کار نه رونو داسې کار دی چې زما پلار ټول عمر روښان لمبولي دي. بیا دې په قهر اخته کړه دا ته څه وې؟ نه خوله مې په رښتیا شوه. داسې وایه هلکه رونو تاسو ته ښه پته ده چې زمونږ په ملک کې ډېر غټ بورخان روان دی خو قرآن رښتیا او تاسو ټول عمر پټرۍ بلې کړي دي نو دا اوس کډوکرېله خلک مونږ ته راوچتېږي چې زمونږ څاروي به یې لامبول او څپیاکې به یې راله خرڅولې نو هغه خلک راپاڅي او مونږ ته په اوټونو کې په مقابله کې ودرېږي نو دا خو زمونږ دپاره د خفګان خبره ده. زه به تاسو ته په کورونو کې کویان د پټرول راوباسم. ویم وی وشته تقریر کې خدا نو نه زیات شوم. خخه دا مخامخ چې کوم سیند را روان دی دا به د پټرول او د ډیزلو را روان شي. ویم خان ډېر اوچتې مولا بیا نشي پوره کولی. داسې مبوز زمونږه مبوز زمونږه. تاسو ته ښه پته چې زمونږ پلار په نیکه باندې د اوټونه ګټو او را روان یو سلسله شروع ده. زما کر نیکه زما پر نیکه زما ډېر نیکه. خوله دې ماته شه دا څه اوتې بوتې وې سړیه. ښه کېنه نو ملګرو ښه راته پته ده چې زمونږ په ملک کې اوبه ښه ډېرې دي خو بجلي نشته. د بجلۍ دا حالات دی تاسو ورته وګورئ دا ګوره ټول سوچونه لګېدلي دي. خان بجلي را نشي نه مړه بجلۍ کم نه پرې میاشت کې دا خپله بجلي کتلې ده. تاسو ورته وګورئ ټول بلبونه هر څه راته شر پراته دي. بابوز یې ورته ووایه. نو په اخره کې زمونږ د رضالت لپاره اشاره ورکړې خو ملګرو موږ خپل خیمت نه بیلو ببوزي ته به وکړې. ورته ووایه راوځه خیر کوي سپی پکې نه وي. مړه خان دا ټوپک دې د څه لپاره راغستی دا دی؟ خو داس دغې پلاستیکي دی صرف شو شان بې برابر کړي دا غوړي ته ما څه چې کړ دي بې موسم هسې یو لږ په مونږه مخلقه لغتې بوټه ده. یاره راغون را باندې راغورځوې څه چل دی؟ زه ولاړ یم نو کښېنه که نه په سترګو ړوند شي. دا بچه دې په تا الیکشن ته ولاړ یم د ګل خان ته مې مقابله ده او لینده مې نښله اوټ به راته شي او ټاپه به ورته رابغې. اوټ خو به راته اچوم او ټاپه به راته رابغوم خو د کشته وکړو نه. دا قچل دی په تاسو خلکو کې سیاست هم نه دی ځه لږ دی خو راځه د خدای ظالمه ګل خان په ځان نه پوهېږي هغه خو خانان دي او موږ ستاسو په شان ده غریبانان دي. پیسې د هغه نقله خلکو له پیسې ورکوي او اوټ ما ته واچوه او دا لینده مې نښه دی بس لاړ شه بسې لیندې ته ووایه. خو یو خبره درته کومه پیسې به د هغه نه لم اوټ په تا نه درکوم خو ګوره چې پاس شوې که نه د نور خو پې که نه د هماغه شی به یاد ساتې. بېغمه شه داسې کارونه به له کوم که نه چې چا نه یې کړي. صحیح راځه ښځې وروره چای څښې؟ دا د چیو دا خبره خو زمونږ مولي وخوړله خوړه دا د خان نه باندې خرچه کړې ده راځه لکه قسم په خدای دې خلکو ته باندې چې اوټ راکړه بیا هم تپوس نه کوي. السلام علیکم زما کشرانو مرګرو همزولو مرګرو تاسو ته پته ده چې د بلدیات اوټونه را روان دي موږ ټول عمر د خانانو له اوټونه ورکړل خو زموږ د غریبانانو د هېڅ کار ونه کړ. دې ځله زما دا ارمان دی او زما دا سوچ دی چې
چې زه به دا ساده ګلو دروم دا به تاسو انشاءالله په ښه صحیح طریقې سره کامیابوئ ځکه چې ما ټول ما ستاسو خدمت کړی دی څنګه را ستاسو خوښه را بالکل خوښه نو ساده ګله داسې کار وکړو چې د خپلو خیالاتو اظهار د خپلو ملګرو ته وکړه مسلمانه نو زه بس دروغ رښتیا مسلمانه یو ځای خو بس ورویلې ورته وایې که نه معیاري ګزرې په اوږه په اوږه ولاړم وایي شبه السلام علیکم زما خوږو مشرانو کشرانو لرونو سلام علیکم وعلیکم سلام د چا د خاص اسلام علیکم او تاسو خبرې وي زه الیکشن ته ولاړ یم را پنځه شه منم دي لاس پړقوئ که نه تاسو خو لاس نه پړقوئ لاس په پړقوئ که نه را روان الیکشن کې زما لیندنه ښه د ملک صاحب او دې ټولو ته زما دا درخواست دی چې ما پاس کړئ ما زنده‌باد ساده ګل صاحب زنده‌باد ساده ګل صاحب زنده‌باد زه د تړوزې نه ولم څنګه چې تاسو سره دي لیدلي داسې ما هم سره دي لیدلي دا مو وایه که نه ورته وایه زه به تاسو نه ښه کارونه کوم رودونه به درته بخوم هسپتالونه به درته اوتې پوتې وې مړه अब خفه نشئ ملګرو دا ډېر جذباتو کې راشي دا یو ډېر ساده انسان دی په دې خفه نشئ لاسونه ورته وپړقوئ چې را ډېر ډاډه شي ګل خان زما په مقابله کې ولاړ دی ګل خان هغه زما مقابله کې ولاړ دی او خلکو ته وایي چې زما پلار نیکه چېرته مقابله نه ده ګټلې زما قر نیکه چېرته مقابله نه ولاړې تا ته بچي ساده ګل ولاړ دی مقابلې ته ساده ګل اوتې بوتې وې که نه الټه پلټه حاجي اوتې بوتې یم د هغه پلار نیکه ولاړ دی خو زما پلار نیکه چېرته الیکشن ته نه دی ولاړو نه مې قر نیکه ولاړ دی نه مې بر نیکه ولاړ دی او نه مې هغه بس ملګرو زه د لښتي نالۍ نیرونه او سړکونه نه پخوم زه به هغه کار کوم چې ستاسو د زړونه مې پاخه ملګرو لکه مطلب دا دی که نه ملګرو چې وایي زه به تاسو د نالۍ مالۍ جوړه کوم او نه که نه لکه دړلی به ورته کار کوم ملک صاحب نه بس خیر ځه اخري خبره کوم ملک صاحب دې خلکو نه یو میسیج ورکوم چینل والا پکې راغلی دا دی کیمرا یې غني کوي زما خوږو مشرانو کشرانو لرونو خلک ته پته ده چې الیکشن روان دی نه ځان ته یاد ساتئ خو زه درته دا یو سوال کوم د کیمرې والا ته مې یم چې دا ویډیو ښه لرې پورې بوځه چې د ټولو پښتنو ته پته ولګي موږ له چا څه وکړو زما دپاره جګړې مه کوئ زه درته سوال کوم زولۍ نه تني زما په الیکشن کې څوک پاټ شي او سر او غاښ او لاس ته چا مال شي جګړې نه منم زه پکې نه یم زما لپاره جګړې مه کوئ خو په طریقه باندې خو په صلاح په رضا باندې د خلکو نه وټوالي پاس کېدل او پیل کېدل دا خو د الله په لاس کې ده ومرېدل اواز ته کې کوه که نه راپنجې شه هغه چا رکت ته وایه که نه یاره که نه راپنډه شې راپنډه شې زما دې خبرې مطلب دا دی چې ځان به نه وایي زما لپاره Guarda, dalle plagi lo disco pannola. Ale que le piua. ورګه لټ کوه زمانه دلته مه کوئ دلته مه کوئ رزلټ ورته بیان کړه ورشه عزت دا دی که نه مسلمانه چې ویم ببو دې په واوري دې وګټله خبره ته کوم غواړې له قبر نه مې دله نه راروړی ښه غوی ما خو دې را زیاده مالک شو Ale que mucha daño شو. مسلمانه ساده ګل به دې غوم کلي کې چې کوم دی نو 200 وټه واخیستلې او تا دوه مونږ سره دانې شوې ده ملک کوټه وکړه ملک کوټه وکړه ودرېږه ګوتې مندې نشته تا نه یو تپوس کومه وایه تا نه راته وټونه چا درکړي دا یو ډله خو زوم خو چاته نه لګېږي دا بل ډله څوک و دا بل ډلې زه ومه ما د خپل په ځای تا ته را بغولې دی وخوره ببوتو ته مې والې